پکی وارگی رحمتون لا اسمانا خیستا کریگی میاشت رمضانا خیستا کریگی وی دا پاک اللہ دا نعمتون دی بارانا خیستا کریگی میاشت رمضانا خیستا کریگی او پکی وارگی الله ټوټه کور ته وړو او دا مرسته چا کړې خدای دې صدقه یې قبوله کړه الله یې بچي غم نه وساتي زه روزانه شپږ ډوډۍ وړم اختره پورې راته راکول کږي چا دا مرسته کړې الله دې کور ډېر ډېر ازاد کړه الله دې خپل بچي د غم نه وساتي الله دې صدقه قبوله کړه خیستا ښکارېږي دروشي هر مخام اختر دی زما نوم حامد مونږ هره ورځ دې ځای نه اته ډوډۍ وړو او مونږ شپږ کسه یو او دې نه زمونږ ښه ګزاره ماشاءالله شي چا یې دا مرسته کړې الله د هغه دنیا کې کار کړه خدای د دا مخه ښه کړه خدای د جنت فردوس کې او الله دې په هغه دنیا کې کار کړه او الله دې ډېر ډېر ثوابونه ښکارېږي میاشت رمضان خیستا ښکارېږي وای 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 خدای نازل کړی په دې میاشت کې قرآن ښایسته ښکارېږي میاشت رمضان ښایسته ښکارېږي پکې ورېږي رحمتونه له اسمانه ښایسته ښکارېږي میاشت رمضان خیستا ښکارېږي او د پاک الله د نعمتونو د باران ښایسته ښکارېږي میاشت د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو ملګرو روژه چې د رحمتونو او د برکتونو میاشت ده او بهتره تاسو ته معلومه ده چې په روژه کې موږ د پخې ډوډۍ پروګرام د 3 کورنیو دپاره د ګډوکو په ساحه کې شروع کړی و چې 315 ډوډۍ وي او هره ورځ به مو هغو اړمنو یتیمانانو او بېوزلو کورنیو ته ورکولې چې کومو به ماښام ته د یو کپ ډوډۍ وس هم نه لرل دغه مرسته 90,000 افغانۍ یو ورور کړې وه چې اوس مهال ژوند په پېښور کې کوي خو اصلا د جلال آباد اوسېدونکی دی دغه ورور مخکې هم زموږ سره د یو کوهي په برخه کې د سولرو او د مکمل سامان مرسته کړې وه بیا بعد د هغې نه چې کله وبا راغله په هغه وبا کې د دوایي مرسته کړې وه دا ځلې 90,000 افغانۍ چې هره ورځ 3,000 افغانۍ کېږي د 315 پخکړو ډوډو په برخه کې دغه مرسته د غریبو اړمنو او یتیمانانو لپاره وکړه همدارنګه 250 ډوډۍ د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ډکې په قریه کې هم تقریبا 6 کورنیو ته ورکول کېږي چې دغه مرسته کې 20,000 افغانۍ یو صراف خلاصې کړي دي او 40,000 افغانۍ چې دي د المقدس خیره بنسټ د رئیس صاحب لخوا خلاصې شوي دي نو 80,000 افغانۍ په بدل کې دغه مرسته هم ده چې اولې روژې نه تر اخرې روژې پورې به دغه پخکړې ډوډۍ دغه 20 کورنیو ته ورکول کېږي او همدارنګه د درباب ولسوالۍ اړوند د ګډوکو په قریه کې به 3 کورنیو ته د اولې روژې نه تر اخرې روژې پورې 315 ډوډۍ چې چاته 2 ډوډۍ چاته 8 ډوډۍ د هغوی د فامیل د تعداد مطابق ورکول کېږي نو دغه ورونو ته د الله رب العزت نیکې بدلې ورکړي او الله رب العزت د دې فامیلونو کې خوشحالیانې راولي ډېره ښه مرسته یې کړې وه ځکه تقریبا 3 کورنۍ یعنې 3 انغري چې دي هغوی په دغه هکه روژه کې چې یو کپ ډوډۍ وس نه لري ورباندې ګرمېږي او همدارنګه وی شتیش په ډکې سیمه کې ټول ملګري دي الله رب العزت خوشحاله او آباد لري او تاسې ملګرو نه هم غوښتنه کوو چې په هره برخه کې زموږ سره مرستې وکړئ چې موږ یې دغسې اړمنو کورنیو ته ورسوو د پاک الله د نعمتونو د باران ښایسته ښکارېږي میاشت رمضان خیستا ښکارېږي مسلمه ورد خطا نشي ښایسته ښکارېږي میاشت رمضان ښایسته ښکارېږي مسلمه ورد خطا نشي خیستا ښکارېږي میاشت رمضان خیستا ښکارېږي ګرانه سخته ګرمي د معلومیږي امتحان ښایسته ښکارېږي میاشت رمضان ښایسته ښکارېږي
کریگی سختا گرمی تا معلومیگی امتحان خیستا کریگی میاشت رمضان خیستا کری وای 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 پکی وارگی رحمتو